تاسو خپل ماشومانو ته منځدې کیږي کله هم چې تاسو ته ټوخي انټوشکې پرنجې یا د سینې څه تکلیف د وایرس د وجې. مطلب دا دی چې کله غټ انسان ته وایرس انفیکشن شوی وي او کله هم د خپل ماشومانو ته نږدې کیږي که چیرې د هغو عمر د 5 کالو نه کم یا زیات وي، نو په دې دوران کې ستاسو ماشومانو ته همدغه خرابي همدغه وایرل انفیکشن خطره ډیره زیاته وي او زیاته په دې وجه باندې وي چې کله هم تاسو انټوشکې پرنجې یا ټوخي کوي نو په دې کې وړې وړې کومې ذرې چې دي د هغې په ذریعه باندې ستاسو ماشوم ته دا وایرس منتقل شي، کوم ته چې ایربرن ډراپلیټ ویلی شي. او کله چې ماشوم ته دا منتقل شي نو د هغه په وجود کې کومه میوکسل امیونټي چې ورته ویلی شي هغه مکمل جوړه شوې نه وي، نو د هغې د وجې نه ستاسو ماشوم ته ډېر زیات تکلیف ورکولی شي. نو کله هم چې چاته انټوشکې پرنجې یا نزله زکام یا د سینې مسله وي نو په دې دوران کې خامخا تاسو ماسک استعمالوئ او هغه زنانه چې کوم ماشومانو ته پی ورکوي هغو ته هم ضروري دي چې ماسک استعمال کړي. او د دې سره ضروري خبره دا ده چې د خولې پوزې نه د دوپټه تاووي، خپلو ماشومانو ته د خوراک ورکوي، خو په دې دوران کې تاسو چې لږ احتیاط وکړئ نو دا بیماري کوم ته چې وایرل انفیکشن ویلی شي چې نن سبا زیاتېدو باندې ده، نو ستاسو ماشوم د دې نه بچ کیدی شي. که چیرې تاسو دا لږ احتیاط وکړو نو ستاسو د ماشوم صحت او ستاسو صحت په احتیاط ستاسو سره دی.